السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، یو د فن او د عبرت نه ډکه خبره مې درته کوله. هغه دا چې یو عالم نه یو چا پوښتنه وکړه، وایي د انسان عبادت په کوم وخت کې ښه قبلیږي؟ آیا انسان په کوم وخت کې عبادت وکړي نو هغه عبادت د انسان ښه قبلیږي؟ د عالم متفرمایي وایي د انسان عبادت د ژوند په آخري ورځ باندې تر ټولو ښه قبلیږي. کله چې انسان د ژوند په آخري ورځ باندې کله چې مړ کیږي په هغه ورځ باندې عبادت وکړي نو دا عبادت د تر هر څه ښه قبلیږي. دغه چا چې پوښتنه ترې کړه دغه د ملا ته وایي ګوره مولوي صاحب وایي دا خو هېڅ چاته معلومه نه ده چې دی کله مړ کیږي او کومه د ژوند آخري ورځ ده او مرګ یو ناڅاپي راځي. نو دغه عالم متفرمایي وایي ښه چې مرګ یو ناڅاپي راځي هېڅ چاته معلوم نه دی، نو ته بیا داسې عبادت کا، هره ورځ داسې عبادت کا چې ګویا کې دا د تو د ژوند آخري ورځ ده. نو دا چې ته د ژوند هره ورځ آخري ورځ وګڼله نو بیا د تو عبادت هم ښه قبلیږي او بیا د تو د خواهشات او د دنیا د ژوند نه هم تمه کټ کیږي، د خواهشات نه د سړي تمه کټ کیږي. نو ځکه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر لمونځ داسې ادا کا چې ګویا کې دا د تو د ژوند آخري لمونځ دی.